اول ډېری بیا د کانجو بیا باندې ګانې دي سواد کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي سواد کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي یا مسافر دي ډېره وکړه وای یا کنه مولا دې خپل وطن ته راولم نو ماشومانو دا مینه ووایم د دې هلکانو ووایم د بوډاګانو ووایم نو چې دو زما سره لږ لږ امداد هم کوي نو زما به دغه پوزیشن او زه به لکه برابر یم نن را سره کرم خان حکیم صاحب ناست دی په خوا کې او نن به د دوی سره ګپ شپ هم کوو د دوی نه به ساورو هم او بیا چې د دوی دغه کم ویوز دي د دوی دغه کم درنې درنې خبرې دي دغه بس تاسو سره شریکو او تاسو به ته هم خوانلی سپیشلی څومره مسافر وروڼه چې دي او زمونږ د کرم خان صاحب چې دی هغه مینوال دي د هغې دپاره دغه ویډیو په خاصه توګه باندې جوړو په دغه چینل باندې دا زمونږ وړاندی ویډیو ده د دې سره سره به مونږ تاسو ته وخت په وخت چې د کرم حکیم صاحب مختلف ویډیوګانې د هغې مختلف شعر و شاعري د هغې ټوکې ټقالې به تاسو سره شریکو په دې هیله چې تاسو به ترې خوند اخلئ نو راځئ ورځو کرم صاحب ته او د هغه سره خبرې اترې کوو جی السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام خیر دی طبیعت ښه دی روغ یې ټیک ټاک نو څه به راته وایې یاره چې دی په سوات کې هم ګرمي شوې ده ګرمۍ خو نه یې پریشانه ګرمۍ خو ډېر خلکو خراب کړی دی او خدای الله نه به خیر غواړو او بل د موسم سره دا راځي او چې څه دغه ولې چې دا دغه دوزخ جنت هغه خبرې دي او جنت چې سالي نو هغه یخ راځي دوزخ چې سالي نه ګرمي راځي دا هغو یو سوال کړی و الله منظور کړی دی نو په دې به مونږ طبیعت نه خرابوو اورې او مسافر رونه چې دي نو مسافر رونه خو د مونږ رونه دي مونږ د هغو دغه ولې هلته ډېره ګرمي نو په هغو زیات خفه کېږو د مونږ دا خو که نه سواد د ګلو باغ دی بلبلان ورته راځي یا ټوله دنیا ورته راځي نو سواد خو دا دی چې سیندونه دي او نیرونه دي هواګانې دي که نه د ګرمۍ پکې دومره سیز او نو مطلب دا دی چې د ګرمۍ هغه دغه د نورو علاقو په نسبت پکې کمه ده ډېر زبردست کمه ده او د دې خو که نه وایي دغه دی دا دا منګور او کانجو بیا باندېګانې دي او سواد کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي که نه یخ یخ څه به کرم صاحب چې ډېر عمر دی د ولس دپاره مختلف ولسي لوبې ولسي شاعري دا هر څه کله نو دی ولس ته څومره مینه درکړله په دغه خپله شاعري یاره د ما سره خو د دو مینه په دې ډېره زیاته اوس یو ماشوم راغلی و او نو ماشومانو دا مینه ووایم د دې هلکانو ووایم د بوډاګانو ووایم خو زما دا کمی و چې زما سره د ما آی ډي د ما نمبر د ما څه نه دا ډېر ملګري وایي لکه امریکا کې دي سعودي کې دي دا ټول وایي که نه چې یاره دا نمبر دی مونږ به ستا سره لږ امداد کولی تعالی هم څه خرچه درلېږلی دغه که نه هغې ته اوس ووایه که نه دا چینل چې دی دا زما خپل چینل دی په دغه چینل به تاسو ما کتلی شئ که زما مرسته کوئ که زما ویډیو شیر کوئ دا زما خپل چینل دی نو ډېره مهرباني او دا ورته وایم چې لکه دا زموږ خپله چینل جوړ شو آی ډي دا یوټیوب هم دی هغه هم چې دی او جی او نو دو له اوس پکار دي چې د مونږ سره لګا دو دغه کې نو مونږ د بوله ښه پروګرامونه بیا کوم په کالام کې په مدین کې په پېښور کې په هر ځای کې نه ازي ته به زه رسېدی شم اوس داسې وخت راشي چې هغه دا ما ټوپۍ جوړه کړې ده کراکول نو 4000 روپۍ د هغې هغه پیسې نشته په منګوره کې او 5000 روپۍ دي نو هغه زما سره نشته نو دا اوس مې په سر کړې ده هغه بله زړه شوې ده او ګډه وډه شوې خدای لکانو ډېره خوښه ده او ډېره ګرانه ټوپۍ ده نو چې دو زما سره لږ لږ امداد هم کوي نو زما به دغه پوزیشن او زه به لکه برابر یم پوزیشن به تعاون خو به کوي خو ډن خبره ده زه خو وایم که نه تعاون نه د دې خبرو هر څه نه مخکې ورته یو ورکوټې غوندې داسې سندره یا څه معمولي غوندې نو سندره خو دا نو دا لوبه ورته ورپېښ کړه ناشنا خو دا ناشنا لوبه ده اورې یا مسافر دي ډېره وکړه وای یا کنه مولا دې خپل وطن ته راولم یا سرو سترګو دې جار شمه نن دې ډېر ژړلې دي
یا د مخې لرې شی لار پرېږدی وه یا که نه زه مسافر جانان له غېږه ورکوم لاول کانجو او بیا ډېرې بیا بانډېګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي اول ډېرې بیا د کانجو بیا بانډېګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي وې دوا کوا دوا بکوما سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي کمې وربشې په نصیب دربشما سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي تمینګه ورا او کانجو بیا بانډېګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي سوات کې ښکلې ښکلې پیزاګانې دي وی دا پاکستان کلے وطن دے دا خو زمون کلے چمن دے دا پاکستان کلے وطن دے دا خو زمون خستا چمن دے پچین کے صدی التت شی ترباتیانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی لاول بانڈے او بیا گنجو لاول دے او بیا گنجو بیا بانڈے گانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی اے کابل کی جنگو زمارورا راشکارو ندرب گورا کابل کی جنگو ورت گورا راشکارو ندرب گورا کابل تا نظم پا کابل کی انگریزانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی کابل تا نظم پا کابل کی انگریزانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی اے دا کرم خان دا خلی وینا دا زمانگ دا طولو دا دوا دا دا کرم خان دا خلی وینا دا زمانگ دا طولو دا دوا دا گورا ڈالی دا ہر طرف نرا روانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی دامنگا ورا او کانجو بیا بانڈیگانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی دی سوات کے کلے کلے پیزاگانی ژوند چې دی ژوند جی جی د ورکوټوالي نه بیا د زلمیتوب نه تر اوسه تېر شو څومره ته مطمئنې ژوند کې کم موډ ډېر زیات مزیدار و کم ډېر زیات د تکلیف و په لنډو لفظونو کې یاره جی زمونږ دغه زمانه که نه په ریډیو کې تپوس وکړو چې یاره ته څنګه شاعر یا دغه زمونږ پخوا ټایم چې و 65 نه مخکې په هغه وخت کې د غریبي وه چی مینو نو موږ په دې چي مین شو او بیا به موږ مطلب چې دپاره موږ شاعران شو او موږ به خلکو به چی پخو موږ به ورته مجلسونه کول د هغې نه هغه مجلس دی ټایم له راغی او زما ټول عمر چې دی نو مطلب 55 سال 50 سالو شو چې ټول په موسیقۍ کې تیر شو د بل شي سره زما بله نشه نه کومه دقه تعلق دی زما او د ټول عمر او زما عمر اوس مطلب د 80 کالو ته رسي خو الله په فضل په میدان کې زما سره څوک ټپه نشي کولی دا ولې چې دا د موسیقۍ دونه یو ژوند ورکوي الله پاک سړي له چې لکه دی تازه برابري او نوره غریبي ده څه شته نه خو لکه زمونږ هغه ژوند چې دی نو هغه په موسیقۍ سره تازه دی او برابر دی جی کتونکو کرم حکیم صاحب دغه خپل خبرې ستاسو بدرګه کړې دغه څو شعرونه ورسره دغه یوه د سوات حوالې سره لوبه او هغه دا ضرور وایي چې یاره کوم مسافر وروڼه دي وایي هغې دې ضرور زما خیال کوي زما سره مینه په رنګ رنګ کولی شي زما دغه ویډیوز چې دي دا دې شریکوي ما دې سپورټ کوي دغه دې د ملګرو سره شیر کوي هم د دې سره د نوي پروګرام سره بیا دا حکیم کرم صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې په خدای م سپارم د لوی الله په امان